ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. د ننګرهار والي حاجي ملا محمد نعیم اخوند په لارښوونه د ارشاد حج اوقاف رئیس مفتي عبدالستار سیرت په مشرۍ تخنیکي ټیم د جلال آباد ښار د سپین جومات له روانو رغنیزو چارو څارنه ترسره کړه چې پر مهال یې د مینارونو، زینتي برخو، ګنبدونو او نورو ساختماني فعالیتونو کیفیت او تخنیکي مشخصات وارزول شول. ننګرهار کې ترافیکي پیښې له امله 19 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ننګرهار په چراګام ولسوالۍ په مرغی کنډو سیمه کې نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د ډاټسن ډوله موټر د اوښتو په پیښه کې د 3 میرمنو او 3 ماشومانو په ګډون 9 تنه شهیدان شوي او 8 نور ټپیان دي. د تورخم عمري کمپ مسؤلینو ویلي چې د پاکستان له لوري د اجباري راستنیدونکو هیوادوالو د نوې څپې پر وړاندې د هرکلیو خدمتونو لپاره ټولې اړینې اسانتیاوې برابرې شوي او د روغتیا، خوراکي توکو، څښاک اوبو او نورو لومړنیو خدمتونو وړاندې کولو ته بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. د ننګرهار حوزوي تخصصي روغتون د وینې بانک مسؤلین وایي هره ورځ لسګونه د تلاسیمیا ناروغان د وینې ترلاسه کولو لپاره دغه روغتون ته مراجعه کوي. د دوی په خبره د هیوادوالو له لوري د وینې د ډالۍ کولو کلتور پیاوړی شوی او همدا چاره تر ډیره د دغو ناروغانو د وینې اړتیا پوره کړې ده. ننګرهار کې یو شمېر ځوانان د انټرنیټي بستو د بیو بیرته راکمېدو هرکلی کوي او وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت دغه اقدام د ستاینې وړ دی، خو زیاتوي چې د هیواد اقتصادي وضعیت ته په کتو انټرنیټ لا هم د ډیرو خلکو له وسه لوړ قیمت لري. بلخوا د ننګرهار مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ مسؤلین وایي د انټرنیټ لوړ نرخونه یې کنټرول کړي او شرکتونو ته به اجازه ورنکړي چې په خپل سري ډول قیمتونه لوړ کړي. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو